ملګرو، یو داسې کلمه چې په ویلو باندې صرف او صرف 10 سکنډه لګي او کم انسان چې یو پیره دغه کلمه ووایي کنه نو دغه انسان ته الله رب العزت 100 لاکه نیکۍ ورنصیب کوي. او دا زه نه وایم بلکې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث شریف کې ښودلی دی. وایي کم انسان چې یو پیره ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد وكتب الله له الفی حسنه. وی د دې انسان د پاره الله رب العزت 100 لاکه نیکۍ ولیکي. زموږ عزتمندو څونه اسانه ترینه کلمه ده او څونه لږ ټایم پې لګي لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. په شمیر به بیا زه وایم چې 10 سکنډه لګي او 100 لاکه نیکۍ به پې الله تعالی در نصیب کوي صرف په یو ځل ویلو باندې. که انسان 2 پیرې ووایي که نه نو دې انسان ته الله رب العزت 40 لاکه نیکۍ ورنصیب کوي. او که څوک 3 پیرې ووایي نو 80 لاکه نیکۍ، که څوک 4 پیرې ووایي نو 80 لاکه نیکۍ دي، او که څوک 5 پیرې ووایي که نه نو الله رب العزت ورته 1 کروڑ نیکۍ ورنصیب کوي. نو زما عزتمندو الله رب العزت مونږ باندې څونه زیات مهربانه دی. ای زما استاد بخښنې لپاره الله تعالی بهانې ګوري چې په کم عمل باندې به زه د خپل بنده وبخمه، ما سره تعلق جوړ شي، د ده نیکۍ زیاتې شي او زه جنت ته ور داخل کړم. نو راځئ زما عزتمندو چې نیت وکړو. که یو انسان هر مونځ نه پس دا 5 پیرې وایي که نه نو 5 منځونو نه پس چې تاسو 5 پیرې وایي نو هر مونځ نه پس په تاسو ته 1 کروڑ نیکۍ میلاویږي. نو چې 5 منځونو نه پس 5 پیرې وایي که نه نو 5 کروڑه نیکۍ به تاسو ته میلاو شي. زما عزتمندو چې کم انسان روزانه هر ورځ د هر مونځ نه پس 5 پیرې دا کلمه وایي که نه نو روزانه به ورته په مفتو کې 15 کروڑه نیکۍ میلاویږي. چې چاته روزانه 15 کروڑه نیکۍ میلاویږي که نه څونه زیاتې نیکۍ به دته میلو شي او دته به الله تعالی څونه اوچت اوچت جنتونه ورنصیب کړي. زما عزتمندو نو ټولو ته ګزارش دی دا آسانه کلمه ده. په حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې ده او دا فضیلت هم نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی دی چې دا کلمه لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. دا کلمه تاسو زده کوئ چې څونه پیرې تاسو ویلی شئ. زما عزتمندو ټول ورځ کې چې څونه تاسو ویلی شئ دونه زیات نیکۍ به الله تعالی تاسو ته در نصیب کړي. زما عزتمندو خو که ټول ورځ کې نه شئ ویلی، ډېره زیاته یې نه شئ ویلی، نو ځان له یو ترتیب جوړ کړئ چې د هر مونځ نه پسې کم از کم 15 پیرې وایي که نه نو هر مونځ نه پس به تاسو ته 1 کروڑ نیکۍ میلاویږي. او چې څونه په کروڑونو نیکۍ تاسو ته میلاویږي که نه دونه اوچته درجه به الله تعالی تاسو ته په جنت کې در نصیب کړي. هسې خو به جنت ته د الله تعالی په فضل سره ځو، خو چې څونه زموږ نیکۍ زیاتې دي که نه چې څونه زموږ عملونه زیات دي، څونه زموږ عبادات زیات دي، دونه اوچته درجه به الله تعالی موږ ته په جنت کې را نصیب کړي. نو هر انسان او هر مسلمان غواړي چې موږ ته د الله رب العزت اوچته درجه په جنت کې را نصیب کړي. نو دا په څه باندې میلاویږي؟ دا په ډېر عبادت باندې او په ډېرو زیاتو نیکیانو باندې دا میلاویږي. زما عزتمندو راځئ موږ ته الله تعالی وخت راکړی دی، موقع راکړې ده چې دا موقع موږ نه ضایع نه شي. دا کلمه تاسو زده کوئ او ډېرې زیاتې نیکیانې د دې په برکت سره وګټئ او جنت کې ځان له اوچته درجه هم تاسو ورسره وګټئ. ټیک شوه جي؟ الله رب العزت موږ ښه له باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله په امان.